افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د درې ورځنیو لوبو د شروع کېدو په وخت کې تغییر راغلی د مینوالو. مخکې مینوال ما تاسو ته په ویډیو کې ویلي ول چې د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ به دغه درې ورځنۍ لوبې چې په سریلانکا کې ترسره کېږي، د افغانستان په وخت سهار 9 بجې، د پاکستان په وخت 9:30 بجې او د سریلانکا په وخت 12 بجې شروع کېږي. خو اوس مینوال په دغه وخت کې تغییر راغلی دی، یعنې لوبې په دغه وخت نه شروع کېږي. نو زه به تاسو ته معلومات درکړم چې د افغانستان او پاکستان لوبډلې ترمنځ دغه لوبې په څو بجې شروع کېږي. نو مینوال د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ به دغه درې ورځنۍ لوبې د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 بجو، د پاکستان په وخت بیا د غرمې په 1 بجه او د سریلانکا په وخت بیا د غرمې په 1:30 بجه به پیل شي. مینوال د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ به لومړۍ 50 اوریزه لوبه د راتلونکې سه شنبې په ورځ، دویم 50 اوریزه لوبه بیا پنجشنبې په ورځ او وروستۍ 50 اوریزه لوبه بیا د شنبې په ورځ باندې پیل یا ترسره شي.